محترمو موږ باندې الله رب العالمین انعامات کړي دي، نعمتونه، نو د هغې شکر ایستل پکار دی. الله رب العالمین چې کوم انعامات به مونږ کړي دي په ژمي کې، خسته موسم الله رب العالمین راته برابر کړي، لمر راوخیږي، ګرمې کپړې را کړي دي، دغرنګې اور بل کړو، ځان پرې ګرم کړو، دا د الله انعامات دي، نعمتونه دي، باید مونږ د دې شکریا ادا کړو. او په اوړي کې ګرمۍ کې الله رب العالمین باران ووري، موسم راته ښه کړي د باران په ذریعه باندې، همدغرنګې ایر کنډیشن یې را کړي دي، پکې دي بجلي ده وغیره وغیره، راته الله توفیق ورکړی یخو ځایونو ته لاړ شي. دا د الله انعامات دي موږ باندې، باید چې د دې نعمتونو موږ شکریا ادا کړو. شکریا بیا دوه قسمه، یو دا چې په خوله باندې هم وایي چې د الله شکر ادا کړي چې الحمدلله، او عملا هم پکار ده باید چې موږ د دې شکریا ادا کړو. هغه څنګه الله مال نه کړی د موږ باندې نعمت کړی دی، احسان را سره کړی، باید چې دې موږ شکریا ادا کړو چې کوم خوار غریب موږ سره خواوشا کې اوسېږي، غریبانان دي، ګرمي ده، یخني ده، ضرورت وي، د هغې ضرورتونه پوره کړو. نعمت یو شکر ادا کول دي. او کله چې انسان شکر ادا کوي د الله رب العالمین، نو بیا الله رب العالمین هغې باندې فراخي راولي. الله وایي که لئن شکرتم لازیدنکم، که چېرته تاسو زما شکر وویستو نو زه به تاسو باندې فراخي راولم، زیادت په دې مال کې به زیادت راولم، په انعام کې به زیادت راولم. وان کفرتم ان عذابي لشدید. الله وایي که چېرته مو ناشکري وکړو نو زما عذاب چې کوم دی دا ډېر سخت دی. دې سوچ پکار دی. بله محترمو یو عجیبه خبره سوچ دې ته پکار دی که نه، سوچ تکاثر چې کله انسان لولي نو هلته بیا دې کې سوچ سړی وکړي، سوچ دې خبره ده چې الله رب العالمین هلته یو عجیبه آیات را لېږلی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. الله وایي تاسو نه خامخا تپوس کېدلی شي یومئذ په ورځ د قیامت باندې په باره د انعاماتو نعمتونو کې چې تاسو باندې شوي. یعنې دا آیات په هغه وخت کې نازل شوي چې کله صحابو زندګي کوله، او د صحابو د زندګۍ باره کې موږ د سیرت نه معلومېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګۍ چې هغې به څه شی کوه. یو کس یو پوسټ کړی زما ډېر زیات خوښ شو، هغه څه وایي کانو یأکلون التمره، صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه شی خوړل؟ کجورې به یې خوړلې او د وربشو روټۍ به یې خوړل. وینامون علی الحصیر، او په هغه پوزکي باندې به وده کېدل. خو هلته چې کوم د آیات الله رب العالمین را نازل کړی دی، ښه په هغوی باندې هغه وخت کې هلته چې د هغوی خوراک څه شی کجورې وي او د وربشو روټۍ وه، او خوب یې په څه شي باندې په پوزکي باندې و. لکه نن سبا چې عام سړی په همداسې هغه باندې څملي، په خاوره باندې یا فرش باندې د کمبل او د بسترې نه علاوه چې سړی څملي. او الله رب العالمین په هغه وخت دوی باندې دا آیات را نازل کړی چې ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تاسو نه تپوس کېدلی شي، تپوس به کوي الله رب العالمین تاسو نه د هغه نعمتونو باندې چې تاسو باندې کړي دي. دا څومره ده سخته خبره ده الله رب العالمین، یقینا چې ډېره زیاته سخته خبره ده. ولې ځکه چې په موږ باندې څومره احسانات الله رب العالمین کړي، نعمتونه را باندې فعل حل کړي. کپړې شته دی، څادر شته، کوټ شته، جورابې شته، کمبل شته دی، خوراک موجود دی، 5 شپږ ټایمه خوراک، او د قسم قسم نعمتونه الله را کړي دي په خوراک کې، په یخنۍ کې، په ګرمۍ کې. چې دغه آیات سړي ته متوجه شي نو موږ به څه حالت وي؟ حال دا چې د صحابو باره کې راځي، بعضې داسې صحابو چې هغوی ته په د آیتونو واقعه داسې ده چې دسترخوان باندې ناست و، خوراک نه چې کوم دی لاس راغک چې الله رب العالمین د قیامت په ورځ موږ د دې تپوس کوي. محترمو الله شکر ادا کول پکار. بیا چې کله داسې نعمتونه راباندې الله کړي باید د موږ شکر ادا کړو که نه. شکر چې انسان ادا کړي الله رب العالمین هغه نعمت په ده باندې بیا همیشوالی راولي. او بل دا چې قیامت په ورځ به موږ الله تپوس نه کوي، نو چې کله موږ شکر نه ادا کړو نو به الله رب العالمین موږ تپوس کوي، موږ سره جواب نه. خبر ته سوچ وکړه.